السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان دغه تاسو ټولو ته معلومه ده چې تاسو د فیسبوک په سټوري باندې تر 10 سکنډه غټه ویډیو نسئ ورکولی. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته یوه طریقه درښیم چې د دې طریقې په ذریعه سره به تاسې وکولی سئ چې د خپل فیسبوک په سټوري باندې تر 10 سکنډه غټه ویډیو ولګوئ. هغه که هر څومره غټه ویډیو وي، که 2 منټه وي، که 3 منټه وي، که 15 منټه وي، که 10 منټه وي، یعنې که هر څومره غټه ویډیو وي بیا به تاسې وکولی سئ چې د خپل فیسبوک په سټوري باندې تر 10 سکنډه غټې ویډیوګانې ولګوئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې خبر سي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو اول زه راځم په خپل موبایل کې ګیلري خلاصوم. دلته زه تاسو ته یوه ویډیو درښکاره کوم او بیا هغه ویډیو د خپل فیسبوک په سټوري باندې دروم. ګوره دغه ویډیو 15 منټه او 50 سکنډه ده. نو زه راځم دغه ټوله ویډیو د خپل فیسبوک په سټوري باندې دروم. ګوره دوستانو مخته به کله هم تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ، دلته به کله هم تاسو په سټوري باندې کلیک وکړئ. ګوره دلته کله هم تاسې غټه ویډیو د خپل فیسبوک په سټوري باندې دروئ. ګوره دغه هغه ویډیو ده 15 منټه او 50 سکنډه ده. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته ګوره تاسو یو اپشن درکوي وایي غټې ویډیوګانې به اتوماتیک کوچنۍ سي ټریم به سي 6 سکنډه ته به واوړئ. نو که چېرې تاسو دغه شیر کړئ نو دغه ټوله ویډیو نه په درېږي، صرف او صرف په دې کې هغه اول 6 سکنډه به د فیسبوک په سټوري باندې ودرېږي. نو راځو موږ دغه ټوله ویډیو د فیسبوک په سټوري باندې درو. دغه به اوس تاسو څنګه کوئ؟ نو دوستان دې لپاره به سمپل تاسو په خپل موبایل کې میسنجر خلاص کړئ. د میسنجر په ذریعه سره اوس موږ هغه ټوله ویډیو د خپل فیسبوک په سټوري باندې درو. کله چې تاسو میسنجر خلاص کړئ بیا میسنجر کې سمپل تاسو د یو چا میسجان راواړوئ. کله چې تاسو د یو چا میسجان راواړوئ دلته به سمپل تاسو لاندې په ګیلري بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګیلري بټن باندې کلیک وکړئ دلته به سمپل اوس تاسې هغه ویډیو پیدا کړئ. ګوره دا هغه ویډیو د 15 منټه او 50 سکنډه ده. په دې ویډیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. په سینډ به کلیک نه کوئ، په ایډیټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایډیټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته بیا تاسو په سینډ بټن کلیک نه کوئ، په یور سټوري بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په یور سټوري بټن کلیک وکړئ بیا په ایډ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایډ بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ، دغه ویډیو به اپلوډ سي او هغه ټوله ویډیو که هر څومره غټه وي، که 10 منټه هم وي، نو هغه ټوله ویډیو به ستاسو د فیسبوک په سټوري باندې ودرېږي. نو دوستانو د دغه کوچني سټینګ په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د خپل فیسبوک په سټوري باندې غټې ویډیوګانې لګولی سئ. او دوستانو ډېرو کسانو له ما چا د دې طریقې په باره کې پوښتنه هم کړې وه چې موږ ته یو داسې طریقه راوښیاست چې موږ د خپل فیسبوک په سټوري باندې تر 10 سکنډه غټه ویډیو ولګوو. نو دغه ویډیو خاص کر د هغو کسانو لپاره هم ده. نو دوستانو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې خبر سي او له دې طریقې چې فایده واخلي. او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.